السلام علیکم ګرانو کتونکو ذوالفقار کیف د خپلې پاڼې ذوالفقار کیف ویډیوز نه افضل حسین کم چې په مانکۍ کې د کلي په منځ کې په بازار چم کې د منځ جومات سره خوا کې پاتې کیږي. یو ډېر عجز او بېوسه انسان دی، بال بچې داره دی. افضل څو بچي دي؟ څلور بچي دي. یو سترګه کې بیخي نظر نشته او بل سترګه کې هم نظر ډېر زیات کم دی. ډېر په تکلیف سره ګرځي هم. صرف د جومات چابیانې ورسره یي، بانک ته ځي، اذان کوي او بس بیا کور ته راځي. بچي واړه واړه دي، د کار روزګار نه دي. پلار یې هم معذوره دی، مشر سړی دی. ډېره کمزوري ده، ډېره بېوسي ده، ډېره عاجزي ده. اوس ما ته خو پته هم نشته دی داسې څه روزګار هم نشي کولی. اسره یې ده که کور کې ورله چا امداد وکړو نو کور کې زنانه به څه خرڅوي را خرڅوي، په هغې به د دی روزګار چلیږي، د ژوند هغه شپې به سبا کېږي. ډېر بېوسه دی او ستاسو مخې ته ولاړ دی. څه خپله خبره که تاسو سره کوي نو هم به وکړي. افضله زه خو بس داسې یم دغه لکه دله ښه ښکاري بس دله پته مازخوتن نه پس ما هېڅ نه ښکاري بیا. او د مشر زوی هغه خو لږ هغه ما داسې نه شي راولي کله بل زوی دی. مشر زوی دې سویم کې دی؟ پنځم کې. پنځم کې دی. او بل هم ورپسې منځنی هغه هم پنځم کې دی. پنځم کې دوه زامونه بچي دي، د در ښه دی. د دوه مشر زوی مې دواړه صرف لینسونه دي. مشر زوی دې هم لینزونه دي؟ لینسونه دي. هغه له ګورم خفګان راځي. نو هغه ښه کېدی شي وایي ډاکټر له یې بوتلی؟ نو بوتلی به هم که خدای پاک ښه کړه مونږ خوړه خدای پاک هغه له ګورم هم جړه راځي. ځکه زما سترګې مې پرېږدي، دا ماشوم خو ښه دی که نه مدې ورته خفګان راشي بس دا ځي. ګرانو کتونکو افضل خپل هم نظر نه لګي، زوی هم دغه شان دی. داسې ښکاري چې پراپر چیک اپ یې هم نه دی شوی. څوک ورسره څه قسم ته امداد کولی شي، په خپل لاس راتلی شي. د منځ جومات سره خوا کې افضل پاتې کېږي. منځ جومات کې بانګ وی، په هغې باندې د جومات ورکولول او بندول دا ذمهواري د ده ده. نو دا افضل هر څوک پیژني، په خپل لاس هم راتلی شي امداد کولی شي. که څوک ورسره دغه شان رابطه کول غواړي هم راتلی شي. تاسو نه د مرستې اپیل کوو چې داسې خلکو سره مرسته وکړئ. بال بچې داره دی، هېڅوک یې نشته. الله پاک دې څوک د چا محتاج نه کړي. ما له خو دغه 1000 روپۍ لکه دا څوک راکړي هغې ده له پته ده. دې ما زما جامې جوړوي دی نه تپوس دی، د اختر نه پته ده له پته ده. زما کپړو جامې جوړوي دله زه لا ورکړم، دې ما له وایي روانې دي دله دې هم غریب دی، زه دله زه هم ورکړم وله دی وایي پرېږده ستا من غریب عجیز یې وایي تا نه دی. او زما 500 مسوټ دی، دې ما نه دي. که کوم سړی داسې څه مزدوري غوندې کور کې روانه کړي، څه د کاسمیټک څه د لوښو داسې، نو دی به کور کې زنانه خرڅوي، د ده ژوند به پرې تېرېږي. نو رابطه ورسره کولی شئ. د لوی الله په امان.